د ژمي پر رسیدو سره افغانستان کې بشري وضعیت خرابېږي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د دغه هیواد اوسنی بحران د نړیوالې ټولنې پیاوړي بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس الوا فیلون د دوشنبې په ورځ ناوخته د نومبر 9 چې د لړم میاشتې له 14 سره سمون خوري په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شي. د هغه په خبره د افغانستان اوسنی بحران د نړیوالې ټولنې پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دغه کمیټې همدارنګه په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري او همدارنګه 40 میلیونه نور خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د بشري بحران دوام به د دغه هیواد میلیونونه خلک له فقر او لوږې سره مخ کړي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.